28 کال مخکې د نصیرالدین سره څه واقع راغلی و مکمل معلومات شریکوم دا واقع د 1997 میخه تاسو به هم ډیر ځات حیران شئ چې آیا دا چا وجل دی او کدا چې دنه په واوره توپان پر راغلی نو تاسو ته په دې واقع کې اوس مکمل معلومات راشي ورګور دا واقع د نصیرالدین چې دا اوس په 1997 کې دا واقع راغلی د نصیرالدین د پلار نوم بهرام او بهرام چې ونه دغه درې زامنو چې د یو نوم ګردیس او د بل نوم چې د نصیرالدین او د بل نوم چې د نو کثیرالدین ملګرو ګردیس چې د خپل علاقې کې چې د وی جنې سره مینا محبت او ناجایز تعلقات او نو د جنې چې کومه فیملی و خاندان او نو هغه ولې کې دا ګردیس چې د دنیا نه رخصت کو کړي چې د دنیا نه رخصت کو نو د ګردیس پلار چې د ګردیس پلار چې هغه ډیر ځات غوسه او چې زه به د خپل دشمنانو نه ضرور بدلا اخلم زما زوی وجل دی زه به دې بدلا ضرور اخلم چې کله دشمنانو ته پته ولګي نو هغه چې دنو هغه په دې بهرام او د بهرام په دوه زامنو باندې نصیرالدین او په کثیرالدین باندې چې دنو په هغه باندې اف آی آر وکړو هغه باندې کمپلین وکړو ملګرو چې کله په کمپلین وکړو کنه هغه نه فست چې دنو بهرام چې دنو هغه خو جیل شو او دا نور دوه زامن چې دنو دا وتښتید کثیرالدین او نصیرالدین بهرام چې دنو څو وخت چې دنو دا په جیل کې هغه نه فست چې دنو دا رها کړل شو ملګرو بیا چې د نصیرالدین او کثیرالدین چې دنو دا وتښتیدل او د ګرفتارۍ نه لاړل وتښتیدل خو د کثیرالدین او د نصیرالدین چې کوم پلار دی نو دا غي ضمانت وشو هغه واپس چې دنو رها شول ملګرو دا دواړه چې دنو دی چې دنو خپل علاقې پرې خو دا او د کوهستان ته علاقې ترل په 1997 کې چې دنو دی کوهستان الحی ته لاړل د کوهستان الحی ته چې دی کله لاړ کنه دی ځان لالته کاروبار شروع کو دیوالته کاروبار شروع کو ناران کاغان او د دې به ګوړې به راوستلې او دی به ګوړې اغستې او په نور خلکو باندې به خرڅولې د 1997 خبره ده چې په هغه وخت کې موبایل هم کار نه کولې اول ته چې په غاړي هم په هغه ځګونه باندې نشتلې نو خلکو په ګوړو باندې سوارلي کوله ملګرو نو ګوړې په دې وغستې او د چې دنه به خرڅولې پلار چې د خپل زامنو سره به میلاوي خو زامن چې دنو دیو به خپل علاقې ته واپس نه راتل ځکه چې په دیو باندې مقدمه درج وکنه نو دیو به چې دنو خپل علاقې ته نه راتل او مخالفین ته دیو پته وکنه چې دیو په الهي کې چې دی نو دیو وسیږي دیو الته تللی دي مخالفینو ته پته وملګرو دا دوه چې دنو ناران نه کوهستان ته چې دنو راتللو دا دوه چې دنو د ناران نه کوهستان ته راتللو چې دیو تلار نه معلومات ډیره زیاته واورونه دیو ته چې دنو لار نه معلوم نږدې خلکو نه دغه تاسو کو چې منګه مکین ته زو د دیو چې کومه علاقې د کم کورونه چې په کمزې کې نو هغه مکین نو ملګرو دی چې تاسو چې دنو د لیتی ولی په مقام باندې لاړ شئ د لیتی ولی چې کوم لار ودی دا ول تاسو په دې باندې لاړ شئ نو تاسو به مکین ته ورسئ او تاسو به خپل علاقې ته ورسئ ملګرو هغه نه پس چې دنو دی چې دنو ګوړه روانه کړو یو کس چې کله نصیرالدین ګوړې ته خاطو او کله چې دنو کثیرالدین ګوړې ته خاطو او دی په غلاره باندې روانو چې ناڅاپه چې دن په دې باندې پایرنګ وشو چې کله په دې باندې پایرنګ وشو نو کثیرالدین یو طرف ته لاړ او نصیرالدین چې دنو بل طرف ته لاړ ملګرو داغه نه پس چې نو کله پایرینګ ختم شو نو کثیرالدین ولګیدو او د خپل مشر ورور نصیرالدین کوته او نصیرالدین چې نو دا چرته نو هغه ډیر زیات غټ کوشش وکړو او نصیرالدین چې نو د کثیرالدین دا خیال وکنه چې زما د اورور بچرته پټ شوی او هغه چې نو بیا مونږ نشو کثیرالدین چې دنو خپل خلک چې دنو هغه هم وغوښتلو هغه چې دنو لاړ هغه سره هم وکړو خو چرته هم نصیرالدین چې دنو هغه مونږ نشو هغه مقام باندې ول جنازه وکړه چې په کوم مقام باندې نصیرالدین چې دنو ورک شو او هغه د دنیا نه رخصت شو ملګرو بیا داسې وشول غنه چې په 2023 کې کثیرالدین چې دنو خپل علاقې ته راغی په 1997 چې هغه کوم مقدمه و نو هغه چې دنو هغه لاړ او ځنه سرندر کو ویل چې دا مقدمه ختم شي هغه چې دنو ضمانت ته میلاو شو خو بیا هم چې نو هغه دښمنی چې دنو بیا هم ختمه نشول ملګرو هغه نه پس چې د 2 اگست 2025 کې د لیتی ولی په مقام باندې په 1997 مینواله 2025 پورې چې د نصیرالدین چې د هغه نو مونږ شوی دغه چې خلکو په باس کولو چې دې کس چې د هغه ورک شوی دی او نصیرالدین چې د نو لته پته نه لګی د ملګرو دغه نه پس چې د عمر خان چې د نو په لیتی ولی په مقام باندې چې د هغه سفر کوي هغه په دغه د لیتی مقام باندې روان دی او هغه چې د سفر کوي چې په دغه مقام باندې دا وور وري کېدا چې دا وګور چلته یو لاش پروت دی عمر خان چې د دا ورشي او په دغه لاش چې وګوري نو په دغه جیبونه وګوري په دغه جیبونه کې چې د نو ولته شناختی کارت پروتي چې کله هغه شناختی کارت وګوري کنن په هغه شناختی کارت کې چې د نصیرالدین نوم لیکلي او دغه چې کومه باډي د هغه هم روغه د ملګرو دغه نه پس چې د مکین نه چې د نو دی پلار راوغالي او رونه راوغالي د بل رونه راوغالي دغه په ملي چې دا نو د نصیرالدین په ملي راوغالي او دغه نه پس چې نو هغه چوت کې مکین ته واپس ویسي
او دا غنه پس چې د ملګرو پولیسو چې دنو د انویسټیګیشن کړی دی چې دا چې دنو په دې باندې طوفان نغلی دی او د طوفان د وجې نه چې دنو د دنیا نه رخصت کړی او دا داسې نه وکنه ځکه چې په دې باندې دشمنانو فایرینګ کړه او د فایرینګ د وجې نه چې دی نو دا لګیدل او هغه چې دنو خراب شوی ملګرو دا واقعیا چې دا نو دا د نصیر الدین او ملګرو چې په 1997 کې په دې باندې فایرینګ شو او دا غنه پس چې دی نو 28 کال بعد چې دا واپس راغی کداغه واوره ولې شوی وی کنه نو د نصیر الدین چې کوم لاش دی د نصیر الدین چې کوم باډي دا دا مکمل تور باندې ختمه شوی وي او دا به هم ضایع شوی وي دا واقعا د نصیر الدین و کوم چې 28 سال بعد چې دنو در امون شو 28 کال مخکې چې دنو دغه واقعا و تاسو به خبر شوی ملګرو دا ما په ډیره ګرانه باندې دا واقعا جوړ کړل ټول ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې ټول ته پته ورګي چې نصیر الدین سره اصل څه شوی وو دښمنی ډیر خوشاله شه د چرته تاسو په ژوندۍ کې دښمنی کوي دښمنی ټول خاندان او دا ټول ژوندۍ ختمه ملګرو د خلکو